د لوړو زده کړو وزیر میدان وردګ ولایت ته د سفر پر مهال وردګ پوهنتون کې د 233.5 میلیون افغانیو په لګښت د زده کړیالانو لپاره د لیلیې جوړولو، د کرنې پوهنځي د پاتې چارو بشپړولو، د پوهنتون صحن همواري او پلې لارو جوړولو چارې پیل کړې. د یادو پروژو د پیل په پار جوړې شوې غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم وویل مسؤلیت لري چې زده کړیالان په ښه شکل وروزي او د زده کړو لپاره یې معیاري او هوسا چاپیریال رامنځته کړي. دا محصلین ځوانان دا خواران چې کله په پوهنتون کې لیلیه نه وي نو د باندې په دې دوکانو او په دې مارکیټو کې اوسېږي نو مسکیني غریبي هیڅ امکانات هغه د ژوند امکانات او راورک دی په علم پسې نو خدای ستا ژوند ډېر ستړی ژوند دي او چې دلته دې ته زمینه برابره سي لیلیه برابرې امنیت برابرې یو ناظر لري هلته د خوب پوښتنه کوي د مطالعې پوښتنه کوي د اخلاقو پوښتنه کوي هم به ځوان په هر لحاظ باندې خوندي هم به دی ذهناً دې ته آماده یي چې د خپل استاد نه تحصیل وکړي. په دې غونډه کې د میدان وردګ والي ملا خیر الله خیرخوا وویل د ولسونو پر ملتیا به هیڅ ډول خدمت ونه درېغوي. زه دا اطمینان درکوم چې زموږ په وس باندې څه موږ به تر هغو پورې کښېنو چې څه مې په وسه کېږي هرې دروازې به ټکوو خو ستاسې په ملتیا باندې تاسې به راسره ملګري یاست په هره دروازه چې زموږ په کار باندې ځکه دا زما اوس یو مسؤلیت دی په دغه ځای کې. مسؤلینو او علماو وویل د پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو په پیاوړتیا به زده کړیالان د مسلمه امت او د دوی د روحیې پیاوړتیا په برخه کې ګټور تمام شي. د میدان وردګ علماو شورا رئیس شیخ عبدالهادي فضلي وویل نو هم چې د منګه عقیده او اخلاق او ادب برابر وي اسلامي او شرعي وي او هم لدې سره دغه حکمت او علم واقعي الله جل جلاله مونږ ته په دې کې مطالعه جاري کړي زړونه پکې خلاص سي او داسې نوې ترقي پکې وکړو لکه د اوس وخت کې دنیاوال سي. د وردګ پوهنتون رئیس مولوي عابد آغا د دغه پروژو د پلي کېدو په پار خوښي څرګندوي. زیاتوي چې استادان یې ژمن او ډاډ ورکوي چې زده کړیالان به په ښه شکل وروزي. لکه دغه ولایت خلک چې موږ د خپلو مسؤلینو او مشران نه خوشحاله دي د هر ولایت خلک مرسته خوشحاله دي نو الله جل جلاله د دې خدمات قبول کړه. انشاءالله موږ خپلو مشرانو او مسؤلینو ته دا اطمینان ورکوو چې موږ به دغه پوهنتون رهبري استادان او دغه کارمندان دوی چې کوم مسؤلیت وي انشاءالله خپل مسؤلیت ته به ټول متحد وي. ورته مهال د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم په یاد پوهنتون کې د 7 میلیون افغانیو په لګښت د پوهنتون داخلي سړکونو او سیلبرونو د تحکیم کارۍ 2 نورې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې.